ګرانه وروره ژوند ډېر لنډ دی او د دې لنډ ژوند تر شا یو اوږد نه ختمېدونکی ژوند پروت دی. دا ژوند یا جنت دی یا دوژخ. راځه لږ تم شو، لږ فکر وکړو. آیا موږ ځان د جنت لپاره برابر کړی؟ جنت هغه پاکه دنیا ده چې هلته نه غم سته، نه خفګان، هلته نه مرګ وي، نه زړښت، نه فقر، نه د غم او درد هیڅ رنګه نشه. الله جل جلاله فرمایي ما د خپل نیک بنده لپاره داسې څه تیار کړي چې نه سترګو لیدلي، نه غوږو اورېدلي او نه یې انسان په زړه کې تصور کړی. هلته د سرو زرو قصرونه دي، د سپینو مرجانو هورې دي، د شیدو شاتو او د خوږو اوبو ویالې بهیږي. د جنت خاوره هم خوشبویه ده. هر هغه څه چې ته یې تصور کوې هلته شته، خو ډیر زیات ښکلي او آرام بخښونکي. څوک جنت ته ځي؟ هغه څوک چې د الله جل جلاله عبادت کوي، هغه څوک چې د مور او پلار لپاره نیکي کوي، هغه څوک چې غیبت نه کوي، حسد نه کوي، لمونځ نه پرېږدي او د خلکو خیر غواړي. هغوی چې په تنهایي کې هم له ګناه تېرېږي، هغوی چې د الله جل جلاله یادوي او د هغه پر لاره روان وي. دا خلک به جنت ته ځي او هلته د دوی عزت او نعمتونه پای نه لري. خو وروره جنت اسانه نه دی، خو ناممکنه هم نه دی. ته که خپل نیت سم کړې، توبه وکړې او الله جل جلاله ته رجوع وکړې، نو الله جل جلاله به تا ته جنت درکړي انشاءالله. ته یوازې یو قدم واخله او الله جل جلاله به 10 قدمه واخلي. خپل زړه الله جل جلاله ته وسپاره او د خدای جل جلاله د ذکر څخه مه غافله کېږه. دا دنیا یوازې یو امتحان دی. راځئ چې د دې امتحان نه کامیاب ووځو. جنت زموږ هدف دی او موږ یې لپاره پیدا شوي یو. نو له ننه د جنت لپاره ژوند پیل کړه. یا الله زموږ زړونه د خپل دین طرف ته واړوه. موږ ته د حق پیژندنه را زده کړه او موږ د هغو کسانو له ډلې کړه چې ته پرې خوښ یې. امین.